مکوا ژورشته ای منزل دی اوږد منزل غرو سره ټکرشته. برعکس ګورو چې هغوی د دې حکومت د عمر د اوږدولو کوشش کوي. 6 میاشتې په یو کال بدل او اوس خندونکي ډرامې جوړوي، هیلیو بانو ته پناه وړي، د دې کوشش کوي چې د دې حکومت د عمر د اوږدولو بانې ترلاسه کړي. دا تر هم د همدې لپاره اعلان شوی چې د حکومت د عمر د اوږدولو څه بانه په لاس ورشي. موږ انتخابات کوو، د انتخاباتو لپاره مجبور یو چې حکومت د 4 میاشتې نور هم دوام وکړي. ستاسو به په یاد وي 4 هفتې دمخه دغو تنظیمونو اعلان وکړ چې د همدې روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې به انتخابات پیل کېږي. دا دی اوس د دې میاشتې وروستۍ هفته وه او د دې میاشتې صرف دا د 3 ورځې پاته اعلان داسې شوی و چې د همدغه میاشتې په لومړۍ هفته کې به انتخابات پیل کېږي. خو لا تر اوسه د انتخاباتو په طرح توافق نه دی راغلی. یو تنظیم په واضح الفاظو وایي چې په طرح کې به د انتخاباتو لفظ او کلمه نه لیکل کېږي، چې موږ به دا خلکو ته ځواب سي هر ځل بعده او بیا په خپلو وعدو کې وروسته پاتې کېدل. دا به د دې مجاهدینو لپاره څه اعتبار او حیثیت پرېږدي. موقت حکومت نور منحل دی، هیڅوک حق نه لري دا د افغان ولس د نماینده حکومت په حیث وپېژني یا د هغه د تحمیلولو کوشش وکړي. افغان ولس نور دا حکومت نه مني. دا حکومت د افغان ولس نماینده حکومت نه دی. د موقت حکومت عمر 6 میاشتې دمخه ختم و. موږ 6 میاشتې سکوت وکړ، خاموش پاتې شو، د تفاهم کوشش مو وکړ چې کېدای شي دا تنظیمونه په دې خبره راضي شي چې انتخابات ترسره شي. موږ دې ته تیار وو چې دا حکومت ومنو، په دې حکومت کې دوباره شامل شو، د حکومت ته مزید چانس او موقع ورکړو. که انتخابات پیل شوي وای اوس هم موږ دې ته تیار وو چې دا حکومت د څه نورو مودې لپاره ومنو. موږ انتخابات د دې حکومت د تقویې لپاره غوښتل. موږ انتخابات د دې لپاره نه غوښتل چې دا جنابان د ریاست جمهوریې او د صدارت له چوکۍ نه راکوز کړو او هغوی له دې نه وېرېدل. موږ په انتخاباتو د دې لپاره اصرار کولو چې د حکومت تر څنګ یو منتخبه شورا ضروري ده. د منتخبې شورا د موجودیت نه پرته دا حکومتونه څوک نه مني. دا به همیشه د کاغذ په سر پاتې وي، د پېښور په کرایه ایلویو کې به پاتې وي. ومنلې ده چې دغه حکومت د کونړ ولایت ته والي وټاکو، ولی والي غریب له سرحد نه د تېرېدلو جرأت ونه شو کولی. د کونړ د والي لپاره دفتر اوس په پېښور کې جوړ شوی. د کونړ والي هم مهاجر دی. نجیب همداسې مهاجر بالان لري. د کاپیسا د ولایت والي په چارکار کې، د کونړ والي په ننګرهار کې ده. همداراز زموږ موقت کاغذي حکومت هم د کونړ والي په پېښور کې توظیف کړ او دلته ورته دفتر خلاص کړ. هغه حکومت چې د هغه په څنګ کې یو منتخبه مقتدره شورا نه وي، هغه به د کاغذ په سر حکومت وي، هغه په داخل کې هېڅ نشي کولی. موږ د دې لپاره انتخاباتو باندې اصرار کولو چې دا حکومت پاتې شي، دا مشران سپک او بې اعتباره نه شي، خپل قوم په مقابل کې د ټولې دنیا په وړاندې بې حیثیته نه شي او دنیا د هغو په خلاف دا تبلیغات ونه کړي چې دا مشران په خپل قوم اعتماد نه لري، خپل قوم ته مخامخ کېدلی نه شي، د انتخاباتو نه ویرېږي. موږ غوښتل چې د دشمنانو دا غلط تبلیغات د مجاهدینو په خلاف شنډ کړو چې ګویا دا مجاهد قوتونه په ملت کې نفوذ نه لري. تاسو همیشه د بي بي سي او صدای امریکا نه اورئ چې همدا دروغجن تبلیغات کوي چې ملت خو د فلان سابقه زعیم سره دی، ظاهرشاه اتیا په سلو کې افغان ولس غواړي او دا تنظیمونه په پېښور کې دي، ملت یې نه مني، له خپل ملت نه ویرېږي، په جهاد کې مطرح نه دي
دا تبلیغات ټول د همدې لپاره وو ورونو موږ د همدې لپاره په دې خبره اصرار کولو چې باید انتخابات ترسره شي د موقت حکومت ترڅنګ یو مقتدره منتخبه شورا جوړه شي او په دې ترتیب د دشمنانو دا غلط او دروغجن تبلیغات شنډ شي لدينا پاس دا موقت حکومت نشته او مونږ به چاته د دې موقع ورنکو چې دا حکومت په افغان ورځ تحمیل کړي هغه حکومت چې د خپلو مهاجرینو د اجتماعاتو نه ویریږي او پاکستاني مقاماتو ته سوال کوي چې د اجتماعاتو مخنیوی وکړي چې مبادا په دفترونو یې مهاجرین حمله ونه کړي څوک چې زمونږ اجتماع نشي منلی زه نه پوهېږم زه به د هغوی حکومت څنګه ومنلی شم حال دا چې مونږ دا غونډه د دغو بین المللي پیښو په ارتباط دایره کړې غوښتل مو چې افغان ولس خپل ملاتړ د خپلو مسلمانو ورونو سره په تاجکستان ازبکستان آذربایجان او کشمیر کې اعلان کړي دغسې یو سترې غونډې ته ضرورت و پکار خو دا و چې حکومت دغسې غونډه دایره کړې ولی حکومت غریب له دې نه عاجز دی چې حتی د مهاجرینو غونډې سره مخامخ شي د مهاجرینو غونډې هم نشي دایرولی اجتماعات هم نشي دایرولی چې مونږ د دغسې اجتماع بندوبست کوو هغه له حکومت د پاکستان له حکومت نه سوال کوي چې د اجتماعاتو مخې ته خنډ شي په سلګونو موټرې د پېښور د مختلفو منطقو کې پولیسو ودرولي او هغو ته موقع نه ده ورکړې چې په دې اجتماع کې برخه واخلي زمونږ موقف دا دی چې باید انتخابات ترسره شي راتلونکی موقت حکومت باید د منتخب شورا له لارې جوړ شي زمونږ نظر دا دی چې کله منتخبه شورا جوړه شوه هغه د یو باصلاحیته مشر او زعیم د افغانستان لپاره وټاکي بیا د هغه د خپلې خوښې کابینه شورا ته د اعتماد لپاره وړاندې کړي داسې حکومت نه چې وزارتونه دي په مختلفو احزابو مصابیانه ویشل شوي هر وزارت دی بیل حکومت دی بیل تنظیم دی وزیر دی د خپل امیر اطاعت کوي او صدر اعظم د دې نه عاجز دی چې کابینه دایر کړي په خپلو وزیرانو د کنټرول ونه لري د کابینې د مجلس د دایرولو د عاجز په کابینه کې د کشمکش او نزاع او اختلاف بلکې مونږ وایو چې کله منتخبه شورا جوړه شوه دا منتخبه شورا دی شرعي امیر به ټاکي دې ته د ټول شرعي صلاحیتونه ورکړی شي هغه دې د خپلې خوښې کابینه شورا ته وړاندې کړي د اعتماد رایه دې ترلاسه کړي مونږ دا حکومت د افغان ولس د شرعي او قانوني حکومت په حیث منو د هغه اطاعت کوو د هغه ملاتړ کوو او د هغه په خلاف د قیام له وسلې نه په استفادې سره د هغه په خلاف ودرېدلو اراده نه لرو په اعمالو یې اعتراض انتقاد امر بالمعروف نهی عن المنکر دعوت الى الخیر دا به د یو مسلمان په حیث د یو تنظیم په حیث کوو خو حکومت د حکومت په حیث منو هغه ته اجازه ورکوو چې فوج جوړ کړي هغه ته اجازه ورکوو چې پولیس ولري هغه ته اجازه ورکوو چې په ټول افغانستان کې د ادارې لپاره حکومتونه جوړ کړي مونږ به د دې حکومت تر شا ولاړ یو هغه به د رسمي قانوني او شرعي حکومت په حیث منو لدينا پاس غیر منتخب حکومتونه نه منو لدينا پاس له بهر نه تعمیل شوي تپل شوي حکومتونه نه منو نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر لدينا پاس د محدودو کسانو په خوښه جوړ شوي حکومتونه نه منو که د کودتا له لارې راشي که بهرني طاقتونه دې راوستلو کوشش وکړي که د سازشونو له لارې زموږ په ملت تعمیل شي موږ به د هر هغه حکومت په خلاف په کلکه ودرېږو چې د محدودو کسانو په لاس زموږ په ملت تعمیل شي یا له بهر نه زموږ په ملت وتپلی شي ورونو موقت حکومت او په هغه کې شپږو تنظیمونو په ګډه د دې حکومت د عمر د اوږدولو لپاره طرح وړاندې کړې ابتدا کې طرح داسې وه ولسوالۍ به د انتخاباتي اوضاع په حیث منل کېږي هرې ولسوالۍ ته به وفدونه ځي
له خلکو نه به غواړي چې لس کسان دوی ته معرفي کړي. دا 10 کسان په خپلو منځونو کې یو کس ولسي جرګې ته معرفي کوي. ټول 10 کسان به د لویې جرګې غړي او پاتې 9 کسان به د ولسوالۍ په سطحه شورا جوړوي. موږ سره په دې باندې بحث وشو. موږ ویل چې دا طرحه ناکامه او غیر عملي ده. د انتخاباتو کمیسیون ته طرحه ولېږلی شوه. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه رد کړه او دوی ویل چې دا غیر عملي ده. باید انتخاباتو کمیسیون ته اختیارات ورکړل شي چې هغه د منتخبې شورا د جوړولو کار پیل کړي. طرحه جوړه شوې، د انتخاباتو کمیسیون توافق کړی، په دې خاطر باید کار ونه ځنډېږي او انتخابات عملا پیل شي. ولی شپږو تنظیمونو ورته وویل چې نه، باید د همدې طرحې مطابق شورا جوړه شي. مونږ ویل نوې طرحې ته ضرورت نشته، د همغه زړې طرحې چې د انتخاباتو کمیسیون جوړ کړی د دې مطابق باید منتخبه شورا جوړه شي. دې ته هم تیار یو چې په دې طرحې باندې بحث وکړو. خو زمونږ څو شرطه دي ورونو، زمونږ څو شرطه ول. لومړی دا چې مونږ د لویې جرګې نوم نه منو. د لویې جرګې نوم بدنام دی. لویې جرګه یعنې یو انتصابي شورا چې د حکامو په لاس جوړېږي، د حکامو په خوښه جوړېږي. ورونو بهتره دا ده چې خپل دا ټول ورونه چې لویې جرګه نه مني خپل لاسونه اوچت کړي. مونږ لویې جرګه نه منو. افغان ولس لویې جرګه نه مني. افغان ولس غیر منتخبه انتصابي شورا نه مني. مونږ ورته وویل چې د زرګونو اسلامي نومونو نه یو انتخاب کوي، مونږ ماته کوو. اسلامي شورا، ستره اسلامي شورا، لوی اسلامي شورا، عالی اسلامي شورا، شورای عالی اسلامي، مجلس اعلی الوات، هر نوم چې غواړئ مونږ ورسره موافق. ورونو نظم مراعات کړئ. لومړی شرط هم دا و چې مونږ د لویې جرګې نوم نه منو، باید د هغه په عوض یو اسلامي نوم انتخاب شي. دا جهاد اسلامي دی، دا د اسلام په نامه پیل شوی. زمونږ هدف اسلامي حکومت جوړول دي، باید زمونږ شورا هم اسلامي نوم ولري. وجه دا ده ورونو چې دا د امریکا منصوبه ده چې له مجاهدینو نه په دې خبره اعتراف واخلي چې کېدای شي د افغانستان مسله دې د لویې جرګې له لارې حل شي. چې کله موږ په دې خبره اعتراف وکړ او دنیا ته مو دا اعلان کړه چې مجاهدین هم د لویې جرګې د جوړولو اراده لري او په دې خبره اتفاق کړی، بیا به امریکایان موږ ته لویې جرګې جوړولو ته هم نه پرېږدي. بیا به هغوی لویې جرګه په کابل کې جوړوي. ظاهر شاه به راولي، ظاهر شاه به لویې جرګه دایروي او زه او ته به خاموش او ساکت ناست یو، اعتراض به نه شو کولی، ځکه مونږ او تاسو ویلې په دې مو اعتراف کړی چې لویې جرګه دې دایر شي. د امریکا منصوبه هم دا ده. په همدې خاطر مونږ هغوی ته وویل چې د لویې جرګې نوم ته د منلو نه. دوم اعتراض مو دا و چې دا وفدونه چې ولسوالۍ ته درومي، د ولسوالۍ په 100,000 خلک به څنګه راغونډوي؟ هغوی ته به څنګه وایي چې تاسو مونږ ته 10 کسان معرفي کړئ؟ که فرضاً هغوی په یو منطقه کې راغونډ شي، په داسې حال کې چې محال دی، ځکه د هرې ولسوالۍ په زرګونو کسان مهاجر شوي، په یو نقطه کې د هغوی راغونډول ممکن نه دي. که فرضاً دا کسان په یو نقطه کې راغونډ شي، ما ته ووایاستئ چې دوی به دا 10 کسان د خپلو منځونو نه څنګه انتخابوي؟ لاسونه به اوچتوي، سر به لوڅوي، سر به خوځوي، غږ به کوي، و نه به وایي، راګیري به کوي، ووټ به اچوي. د دې 10 کسانو د انتخاب طریقه کومه ده؟ تاسو ولې دا مجهول پرېږدئ؟ ولې په دې هکله وضاحت نه کوئ چې که چېرته په اتفاق سره د 10 کسانو انتخاب ممکن نه و، بیا دې په هغه ولسوالۍ کې انتخابات وشي او د انتخاباتو له لارې د 10 کسانو وټاکل شي.